څوک چې د بدل اخیستو په فکر کې وي تل یې زخم تازه وي. هغه دښمن چې په رښتیا سره کینه کوي تر هغه دوست ښه دی چې په ریا سره مینه کوي. که د یوې تېروتنې لپاره زر دلیله ووایې په واقعیت کې دې زر تېروتنې کړي دي. له داسې قوم سره لاس او ګریوان یم چې فکر کوي خدای تعالی له دوی پرته بل هیڅ چاته هدایت نه دی کړی. نیکمرغه انسان هغه دی چې په کړنو کې سخاوت او په خبرو کې یې حقیقت وي. هر څه چې لږ وي دوا وي، هر څه چې برابر وي خواړه وي، او هر څه چې ډیر شي زهر شي، حتی مینه. د ښه ملګري نښه دا ده چې پر نیمګړتیاوو پرده وغوړوي، تا ته نصیحت وکړي او راز دې وساتي. د تجربې ارزښت له پوهې لوړ دی. که پوهېدلی چې یو په مرګ محکوم انسان د مجازاتو پر وخت څومره ژوند ته د بیا راتګ هیله لري، د هغه ورځو په قدر پوهېدلی چې په خواشینۍ یې تېروئ. یو شی چې په زیاته کچه پیدا شي بیه یې کمیږي، خو علم چې زیات شي بیه یې هم زیاتیږي. په علم او پوهه کې کینه د بلې هرې کینې په ډول د خامۍ نښه ده چې تل د حقیقت په زیان تمامیږي. ډېرې هیلې او آرزوګانې د انسان ذهن ناراموي. وروسته له ډېرې مودې وپوهېدم چې په هر څه پوهېدل لازم نه دي. بې تجربې ډاکټر د مرګ مرستیال دی. له ټولنې سره یو رنګ کېدل څومره سخت وي کله چې ټولنه په خپله زر رنګه وي.